دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې مؤمن مسلمان در مرګ وروسته چې د ده په خاطر کې الله اجر او ثواب اچي، یو علم دی چې د زده کوي او بل ته ورسوي. نو علم دوه قسمه علمونه دي، یو دا د علماو علم دی، د دې خلکو غټې برخې دي. دا په بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علماو سره به یو لشکر ورسره وي، یو قوم به ورسره وي، د به د دوی رهنمایي کړي، د هدایت لارې ته به راوستلي، الله به دا ټوله ثواب د ده په خاطر کې اچوي. یو د زما او ستا کمزوری علم دی چې حد اقل فرض و واجب و سنت و مستحب و سنت طریقه و بدعت تا سره جلا کو چې زه یو کار کوم او الله راسه ناراض. ډېر داسې کارونه شته. نن ما ته زموږ ته په دې قریبانو کې څوک رالي وایي دا د مړي زکات دا څه شي دی؟ مال زکات یې به ته ما تېره وښیه زکات څه شي دی؟ دته دا نه معلومېدله چې زکات او اسقاط دا فرق نه ورته کېدی. زکات خو فرض دی، مؤمن به ورکوي د خپله مال. اسقاط څه شي دی؟ دونه علم په موږ او تاسې باندې فرض دی چې موږ دا ځای موږ ته معلوم شي اوس زه څه کومه. اوس دا اسقاط څه ترتیب دی؟ اسقاط چې د حنفیان د احنافو په مسلک او په مذهب کې دا خبره شته. اسقاط څه ته وایي؟ څنګه ګرځي؟ په کومو شرطو کې ګرځي؟ موږ خو چې عرفاتي هم اسقاط ګرځي. عرفاتي ته چې اسقاط ګرځي، خو کې روژې خوړلي د روژو کفاره دې ورکړي، کې لمونځ قضا کړي د لمونځو کفاره دې ورکړي، د څه شي اسقاط ګرځي؟ هغه یوه هیله ده، هیلة الاسقاط یې بولي. یو داسې هیله چې د دې مؤمن غاړې ورباندې خلاص چې دی مسکین دی، شی نه لري، نو موږ یوه هیله جوړه کړې د علماو، یوه هیله ښولې ده، پر دا هیله باندې د غاړې ورخلاص. او اوس خلکو رواج ځینې جوړ کړي چې رواج دې کوي، دا دین نه دی، نور دا دین نه سو، په دې باندې نه اجر شته نه ثواب، هېڅ شی لا نشته. دا رقم موږ دا شیان باید چې موږ ته معلوم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دویم مؤمن ته در مرګ وروسته چې ګټه کوي نیک اولاد دي، او ولدا صالحا، نیک اولاد. ولد صالح ګورئ هغه اولاد ته ویل کیږي چې دی یو وارې په دې خبرې چې دا زما رب جل جلاله دی، دا راته وایي، دا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، دا راته وایي، دا قرآن دی، دا حدیث دی، دا فقه ده، دا حلال دی، دا حرام دی، بیا اولاد صالح کېدلی شي. یو سړی چې اولاد پرېږدي ډېرې دعاې ورته کوي، شپه ورځ یې لاس دی نیولی چې خدای زما مور پلار وبخښه، لیکن دی سودخوری، بیا څنګه کیسه ده؟ بیا څه کې وایاست؟ دی قاتل دی، دی حرام خوره دی، دی رشوت خوره دی. دی دا مور پلار ته دعاوې کوي، خو د دې مور پلار چې نور اولاد یې خوندې او لوړې د هغو سره ظلم کوي. نو ځکه زما ورونه ولد صالح هلته کېدلی شي چې یو وارې دی خپله د الله په دین باندې خبرې چې دا د الله دین دی. اوس نو دته دا ځای معلومیږي چې دا د مور ډېر حقوق دي، د پلار ډېر حقوق دي، د مرګ وروسته دی پر ما باندې د ډېر دعا او حق لري. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي او مصحفا ورثه، یو سړی د الله قرآن پرېږدي، د یو پات سو یو قرآن یې پرېښی دی، خلک به کې تلاوت کوي، دته الله اجر ثواب ورکوي. او مسجد بناه، یا مسجد جوړ کړی دی، خلک به دې مسجد کې لمنځونه کوي. ما بار بار دا مثال ویلی دی، د پیر محمد خان مرحوم الله دې د قبر د جنت یوه ټوټه وګرځي، د ده په ټوله جایداد کې یو مسجد یا پاته دی، یو دا روډ پاته دی، بس نور خبره ختمه سوله. او سره د یو خان دلته تېر سوی دی، د یو داسې مشهوره خان تېر سوی دی چې د کوټې سد د بلوچستان په سطح باندې یو لوی خان تېر سوی دی، یو غیرتمن او دلاور ښه سړی تېر سوی. لیکن نن د ده په کاته کې صرف یو دا مسجد پاته دی او یو هغه روډ پاته دی، بس ختم سوی. نورې ګرده کیسې خانې مانې او ګرده شیان سره ولاړه. اوس کې په اولاد کې الله تبارک وتعالی نیکان او صالحین خلک پیدا کړي، کېدلی چې الله تبارک وتعالی دغو اجر او ثواب ده ته ورسي. او بیتا لابن السبیل، یا یو سړی کور د مسافرو دپاره جوړ کړي. او نهرا اجراه، یا یو سړی راولاړ سي یو نهر جوړ کړي د خلکو د مؤمنانو د اوسایي دپاره، یو تالاب یې جوړ کړي، یو برمه یې جوړه کړه، یو ترتیب یې د خلکو د اوبو د برابر کړي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته. دا ګوره څونه مهمه خبره ده. زه په دغه مجلس کې یو حاجي صاحب ناست دی، زه دغه حاجي صاحب یو وخت یو چا فاتحې ته ورغلي وو، ما ته د فاتحې په حالت کې ورور وویل وایي مولوي صاحب داسې خلک به دې نه لیدلي چې په ژوند یې تړلی له لوږې یې وژني چې مړ شي بیا پاخه دې ګونه پسې خیرات وي. مالیان نه مې دې لیدلی وایي هغه موږ یو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صدقه د مؤمن د الله قبلوي د مرګ وروسته هم کېدلی چې د دې صدقې د پاتې الله یې دته اجر ورکړي. خو لیکن شرط دا دی چې تا به په خپل صحت کې په خپل ژوند کې به د صدقه ورکړي. حدیث شریف کې ورو دا توري دي فی صحته و حیاته، په ژوند کې په خپل صحت کې به ته دا کار کوي. بعضې خلک د غرغرې په وخت کې هلته زکندن مني دلته دی وصیت کې پلانکي ته دونه ورک پلانکي ته دونه دا غیر شرعي طریقه دا وصیت یې نه جاري کېږي. صرف په درېیمه کې د ده کې یو شی کې دې ورکوي نور دا د وارثانو سو دا ستا اختیار ختم سو. په خپل ژوند کې د الله و دین ته یو خدمت وکړه، یو مسجد جوړ کړه، د یو مسلمان کور آباد کړه، یو مسلمان له غمه خلاص کړه. دا ټولې صدقې دي. خالي صدقه وایي دې ته نه وایي الواح به ښه کړه بس راوړو مسجد ته دا صدقه سو. یا یو پسه حلال که غوی حلال که ویډیو جن جوړ که فیسبوک ته یې ورکړ ورته امام من الخیرات کړي. دا صدقې نه دي معتبرې. اصلي صدقه هغه ده چې تا یو مؤمن مسلمان له یو غم خلاص کړي، تا یو مؤمن مسلمان له یو مشکل خلاص کړي. د دغه صدقې اجر به الله تبارک وتعالی وتا ته درکړي. ته به مړ یې الله تبارک وتعالی به د دې اجر تا ته درکړي. تا د یو چا کور ور جوړ کړي، تا چاته یو خونه ور جوړ کړه، تا یو مسجد جوړ کړي، تا د یو کونډې یتیم غم وخوړی، ته به مړ یې. ستا په کاته کې به الله تبارک وتعالی د دې اجر او د دې ثواب الله تبارک وتعالی تا ته درکوي. ستا ته به په دې دنیا کې نه